په تیر درس کې مو تقریبا 4 خبرې کړې وې د دغه جملې متعلق او دا مو ویلي چې په دې کې څه شي ته اشاره ده. نننی درس کې مونږ تاسو 5 نمبر خبره کوو، هغه دا ده چې ویلي مو په موضع د اختلاف کې حق چې دی دا جعل بسیط دی نه جعل مؤلف. حق څه شی دی؟ جعل بسیط دی نه جعل. نو چې په موضع د اختلاف کې حق جعل بسیط چې نه جعل مؤلف، اوس دا خبره مونږ تاسې کوو چې جعل مؤلف وی چاته او جعل بسیط چاته وی، او دویم دا چې جعل بسیط په موضع د خلاف کې حق ولې دی. د دې دپاره وجه څه شی ده؟ نو تاسو دا ځان سره زده کوئ. په جعل کې علما لیکي 2 مذهب دي. یو مذهب د مشائعینو دی او دویم مذهب د اشراقیینو. اشراقیین وی چې جعل بسیط حق دی او مشائعین وی جعل مؤلف حق دی. یو جعل بسیط ته حق وی او دویم جعل مؤلف. فرق په مابین د جعل بسیط او د جعل مؤلف کې چې دی دا دی، یو دا چې جعل بسیط راځي په معنا د خلقه سره او جعل مؤلف راځي په معنا د سویره سره. یو په معنا د خلق راځي او دویم په معنا د تصویر. خلق او تصویر په یا سره دا یو. دویم دا چې جعل بسیط راځي په تقرر د ماهیت کې او جعل مؤلف راځي په اتصاف د ماهیت کې. جعل بسیط راځي په چا کې؟ په تقرر او په تعین د ماهیت کې، ماهیت معینوي. او جعل مؤلف چې دی نو دا راځي په اتصاف د ماهیت کې بالوجود. په اتصاف د ماهیت کې یعنی دا ماهیت متصف بالوجود دی، ماهیت متصف بالوجود دی. نو چې دا جعل مؤلف راځي دا په چا کې راځي؟ په اتصاف الماهیت بالوجود. سبق دا 2. دریم علماء کرام دا لیکي چې جعل بسیط متعدی کیږي یو مفعول تا او جعل مؤلف متعدی کیږي 2 مفعولونو تا. جعل بسیط 2 مفعولونو تا متعدی کیږي او جعل تو ہے نو تاسو په دې پوه شولې. نو دا 3 فرقونه علماء کرامو لیکلي دي. اوس دې کې تاسو فکر وکړئ مولوي صاحبانو دا عالم من حیث العالم دا مثبت چې څوک را لګیږي او دا جعل ثابتوي، نو دا من حیث انه مثبتن یا به اثبات د مدعا کوي په وجدان سره، یا به اثبات د مدعا کوي په استدلال سره. که چېرته اثبات د مدعا په وجدان سره کوو نو مولوي صاحبانو بیا به خالی نه وي. دا کس به یا تابع د دین سماوي وي او یا به نه وي. که چېرته اثبات د مسایلو یې کوو په وجدان سره او د تابع د دین سماوي وو نو دې ته ویلی کېږي صوفي. وجدان ورته رب العالمین ورکړی او را لګېږي اثبات د مسایلو په چا سره کوي؟ په وجدان سره. نو دې ته څه شی ویلی کېږي؟ صوفي. او که چېرته داسې مولوي صاحبانو چې د اثبات د مسایلو کوو، اثبات د مدعا په وجدان سره کوو، خو لیکن د تابع د چا نه و؟ د دین سماوي نه و. تابع د چا نه و؟ نو دا بیا څه شی دي مولوي صاحبانو؟ اشراقیین. دا څه شی دي؟ دا خبره د اشراقیینو د مشایینو درته کوو
کلم چې مثبت را لګېږي او عالم را لګېږي خپل یوه دعوه ثابتوي نو یا به دا دعوه دی ثابتوي په چا سره په وجدان سره او یا به دی اثبات ته دعوی کوي په استدلال سره دلیل به راوړي نو که یو چا اثبات ته دعوی په وجدان سره کو وجدان یو باطنی صفت دی رب العالمین ځینې خلکو ته چې دی څه شي کوي عطوا کوي نو که چېرته دا شخص تابع د دین سماوي و نو دې ته څه وایي او که چېرته تابع د دین سماوي نه و نو دې ته بیا څه ویلی کېږي اشراقي د همدې وجې نه قاضي کې او په دغې مسایلو کې به تاسو ته راشي په ډېرۍ ځایونو کې داسې مسایل راځي چې دوی درته وایي د علما د صوفیه کرامو رایه په دې ځای کې دغه ده د صوفیه کرامو رایه پکې نو صوفیان مستقل رایه لري نو چې رایه صوفي لري نو صوفي څه چل کوي دا ده ته چې کم باطن نورانیت او وجدان رب العالمین ورکړی د دغې نورانیت او د وجدان په وجه باندې دی رالګېږي اثبات د چا کوي د مدعاګانو کوي اثبات د چا کوي نو دا صوفیه دي دا خلک د اشراقیینو په مقابل کې ذکر کوي او دا صوفیه هغه خلک دي چې اثبات د چا کوي د خپلو مدعاګانو کوي خو په چا سره په وجدان سره او تابع دي د دین سماوي نو د اشراقیینو د مشایینو په مقابل کې چې رایه د چا ذکر کیږي د صوفیه کرامو ذکر کیږي نو دنه خدا معلومیږي چې دا صوفیه کرام دا خو واړه خلک نه دي که نه مولوي صاحبانو په عمیقو مسایلو کې د صوفیه کرامو آرا ذکر کیږي دلته د صوفیه رایه دا ده په دې ځای باندې تاسو ورسېدلی نو یو خو نن سبا قصه ده که نه اول خو دا شیان فلج دي دا شته نه او که بیا چېرته را پیدا کېږي نو هغه نظرونه تر دې حده پورې را محصور وي او را بند وي چې چېرته چې لاړ شي او کوم یو سره کېږي یعنې کان ترې نه مستثنا دي د هغوی شان کې نه راکېږم خو د عام طور باندې د خپل ځان علما غوندې به دا نور یاد کړم چې د هغوی په مجلس کې کېنې نو هلته بل شی نه صاحب بس خوب مې ولیده او خوب یې ولیده دا دوه خبرې د صوفیو په مجلس کې پاتې دي خوب مې ولیده او خوب یې ولیده نو خوب یې سره کم لیدلی او خوب مې سره کم لیدلی خوب مې ولیده چې په حرم شریف کې یم او خوب یې لیدلی چې په حرم شریف کې روان یم او خوب مې ولیده چې ډېرې ښایسته سپینې جامې مې په تن باندې او خوب یې لیدلی چې ښایسته سپینه جوبه دې مې اغوستې او سپینه پګړۍ دې په سر یو دا مخ دې داسې پړق وهي دا خوبونه ټول د همدغې شي نه راتاو دي بس ما خوب ولیده او د خوب کې ولیده دا په مجلس د صوفیانو کې دغه شی پاتې دی اوس دا چې صوفیه کرام کینی په یو مسله تحقیقي او مسله علمي باندې دوی تحقیق وکړي لکه د دغې خلکو چې کوم منصب دی نو دا شی اوس ورک دی مولوي صاحبانو دا صوفیه خو دغسې نه لکه دا نن سبا چې مونږ تاسو ګورو یا نن سبا چې مونږ تاسو وینو دا خاوندان د رایې وه د اشراقیینو د مشایینو په مقابل کې د دوی آرا وه دوی به رالګېدل د هغې خپل وجدان مطابق باندې به د هغې خپلې مسلې او مدعا استدلال کو او هغه به یې ثابتوله لکه د دې امت یو عظیم هستي امام رباني رحمت الله علیه تاسو وګورئ د مکاتب دا چې موږ تاسې درسونه وایو دا خو بل شی نه خو دا خو د هغه مشاهدي او هغه وجداني قوت چې رب العالمین دلته ورکړی و د دغې قوت په اساس باندې دی رالګېدی اثبات یې د چا کوو د مسایلو یې کوو موږ ته یې راوړاندې کړي دي ډېرو ځایونو کې به راشي د متکلمینو بیا ورایې د مبارک وایي چې زما په نس تحقیق دا دی او ته چې وګورې اخري فیصله به هم ځان سره دا وکړي چې واقعا حق تحقیق د امام رباني رحمت الله علیه نو دا دغه خلک وو او دا نورې دې خوا کیسې خو بس اوس خو پکې ورګډ یو یو چې ورګډ شوې پکې نو دا دې رحم وکړي په موږ باندې خیال دا بس کمزوري علامې دا د قیامت علامې دي قیامت بل شی نه دي ډېره چې پکې طریقې وکړي ترقي د خوبونو د مرحلې نه وځي کشف ته لاړ شي نو د خوب نه مسله چاته شي بیخي ته شي خو د بیا کشف هم چې راتاو کې نو دا کشف سر خوړلی هم غیر د دغې ځای نه بل ځای کې کار نه کوي پلانی مې د کابل په ښار کې ولید پلانی مې صاحب وزیتي په هندوستان کې ولید پلانی مې پاکستان کې ولید پلانی مې د ډیران د پاسه ولید ولاړو پلانی مې ولید ښکرونه شوي وو پلانی مې ولید لکۍ وه پلانی مې په دې شي دغه شیانو باندې دا کشفونه تاویږي راتاویږي خلا ټول دا دننه د مخلوقاتو د ممکناتو په تیاره کې دا کشفونه تاویږي اخواته نظر کار نه کوي چې څه یې ولیده ولکه دا مخلوق پرېږدئ لکېګانې پرېږدئ ښکرونه پرېږدئ دا مخلوق دی په تصوف کې خو دا شیان مقصد نه دي که نه
نو دا خو داسې مثال جوړېږي چې یو سړی د سر په سترګو لګیا دی نو چا ښکرونو ته ګوري خو زه دا بل دومره وي د سر په سترګو نه ګورم کشف کې مې ولیده چې ښکرونه یم نو ستا دغه څه فرق دی؟ څه فرق دی نشته. خو مخلوق دی او مخلوق دی لیدلی دی او مخلوق دی مشاهده که تاسو لږ بره لاړ شئ بره لاړ شئ نو بیا چې د محققینو آرا تاسې وګورئ او دغه چې د خپل ځان بیخي تیار د اسمان نه نوي رانازل شوي ګڼي چې دغه دی موږ اصحاب د کشفونو یو صاحبان د چایو د کشفونو یو کشفونو مکاشفې راته کېږي د کشفونو مکاشفو والا ته تاسو لږ ووایئ دا د ممکناتو سیستم لږ پرېږدئ لږ بره شئ بیا یو حال بیان کړه هغه شی چې دا تا په سترګو نه یې لیدلی یا چې درته کیسې نه یې بیان کړي دغه شی پرېږده لږ بره شی بیان کړه راته چې هغه د ادراک نه بره دی او واقعا د هغې رویت په کشف باندې کېږي نو ته بیا هغه شی بیان کړه نو بیا به هغه را مقایسه کړو د امت د اقوالو سره به وګورو چې دا اوس توازن خوري که نه د صوفیو د کشوفاتو سره به وګورو چې دا توازن خوري که نه نو که برابر و نو به وایي چې ستا کشف کشفي صحیحه دی او که چېرته برابر نه نو ملا صاحب اوس مکه دې لیدلی وم نو زه ښې کشف کې وینې که نه دې به لیدلی وم ځای که دې ووایي اوس لیدلی وم خو قدر ته پته ده چې هلته دوه بنګلې ولاړې وي ا دې په ویښه لیدلی وي نو چې کېناستلې سوچ دې ځان سره کوم مکه دوه ویني داسې یو ځای ووایي نه چې دې نه یې لیدلی په ژوند باندې د داسې یو ځای احوال بیان کړه چې هلته دې قدم نه یې ایښی نو چې تا د ظاهري قدم نه و ایښی او د هغې ځای احوال دې بیان کړل او موږ وکتل او واورېدل او بیا مې مقایسه کړل د شریعت سره او د امت د علماو د اقوالو سره او د کشفونو سره نو بیا در سره منو چې واقعا دا کشف دی یو او دویم چې کشف کېږي نو په کشف باندې خو صوفیه کرام مغلقات حل کول دا کوم د علم الکلام مغلقې مسلې چې دي یا دا د کشفونو چې کوم مراتب دي مولوي صاحبانو یا مقامات د دغې تصوف او د طریقت دي یا دا مراقبات دي زموږ استاسو حقایق سبعه دي د دغې حقایقو تفصیله مقام د صدیقیت دی او د عبدیت دی او فلان و فلان حقیقت د خانه کعبې دی حقیقت محمدي دی حقیقت احمدي دی وسړیه دغه شیان لږ تشریح کړه چې موږ دغه درنه لږ واورو چې دا تا په کوم انداز کې تشریح کړه تا په کشف کې دا شی ولیدل نو دغه مغلقه وه نو دا مغلقه به ته واضحه کړې نو دا د صوفیه کرامو منصب دی نو دا څه مغلقه ده چې ته وایې سړی بېچاره یوتخا کې ولیدل په لږ پسې په تیز موټر کې لاړ شه هلته به وینې ولاړ وي نو دا اوس کشف شو داسې کیسې دي مولوي صاحبانو چې د خلکو را جوړې کړي دي دا صوفیه کرام یې په دې شي مشغول کړي هغه اصل حقیقت چې په دې کوم بازار کې و هغه یې ته نوره کړی په دې شیانو یې را مبتلا کړي دي او کېنه مو پلانی ځای مې ولید او پلانی ځای مې څه کې پلاني ځایونه هېڅ ضرورت نشته دی چې ته مکه مکرمه ګورې څه شی ګورې خو که ډېر د شوق کې ورته تللی ورته نه شي ولاړ شي کور کې تلویزیون لګولی دی چېرته تلویزیون ته کېنه مکه مکرمه درته بری راست دی دا څوک چې دې تاویږي را تاویږي هغه ټول ویني مدینه منوره درته بری راست دی هلته چې څوک تاویږي را تاویږي ترې هغه وینې نو ستا په نهایي د کشف قدم په دغې ټکي دی چې دلته ناستو محرم شریف مې لیده او دلته ناستو مکه مکرمه مې لیده په دې سالکان مصروف کړي دي د حقایقو نه خلک چې دی بې برخې کړي په رب العالمین یقینو کې غیر مقصود دي او مقصود په شکل باندې د سالکانو ته راښودل ټول غریبانان په همدغې ټکي کې ګرځېږي چې ته ودرېږه زه اوس په کشف کې مکه مکرمه سره کم وینم او په کشف کې به مدینه منوره سره کم وینم و سړی دا ټول مخلوق دی دا خالق نه دی په تصوف کې چې دا کم شیان مخې ته راغله امام رباني رحمت الله علیه وایي څه دې ولیدل څه دې واورېدل په دې لاره کې هم غیر اوسته سالکه په دې پوه شه چې دا ټول د رب العالمین د ذات نه علاوه شیان دي هلته خو ادراک نه کېږي الله تعالی خو ورا الورا ذات دی غیب الغیب ذات دی دا ته چې کوم شی ویني او کوم شی مشاهده کوي او کوم شی اوري دا هم غیر دی د رب العالمین د ذات نه نو چې ټول غیر دی نو سالک ته پکار دا ده چې دا ټول به په کلمې د نفي لا سره څه شي کېږي نفي د خپل باطن نه دا به ټول په کلمې د لا سره د خپل باطن نه نفي کوي چې ستا په باطن کې د دې شیانو سره تعلق پاتې نه شي او ته چې ذکر هم د دغې خاطره کوې چې ته ودرېږه کشف وګورم مونځ هم د دې خاطره کوې چې کشف وګورم او په کشف کې بیا کوم ځای ګورم بتخاک چارهیي ګورم او صاحبه ننګرهار ګورم او بغلان ګورم او کندوز ګورم او نهایت د افغانستان نه واپسې ووتلم کوم بل ملک ګورم دا کشفونه ګورم دا خو مخلوق نه دی دا خالق نه دی دا خو مخلوق دی دا ته په څه شي مبتلا یې دا ذهنیت دا پیران صاحبان د سالکانو ته د څه شي ورکوي چې تاسو سلوک یې څه شی طلب کړي دغه شیان نه 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 صوفیه دغه چې دوی مستقله رایې لرودله د اشراقیینو د مشایینو په خلاف باندې مسایل ثابتول او دا مسایل به ثابتول په چا سره په دغې وجدان سره او دا رڼا رب العالمین دوی ته نصیب کړې وه د باطن فراست یې ورته ورکړی و د هغې فراست مطابق به دوی رالګېدل مشاهدې به یې کولې او بیا به یې خپلې مشاهدې بیانولې او بیا به یې ویل چې دا خبره دقسې ځکه ده چې ما مشاهده کړې ده او ما لیکلې همدا غرض د تصوف و
چې د یو سړي علم استدلالي څه شی وګرځېږي کشفي وګرځېږي مشاهدې باندې مشرف شو مشاهده بیا د حقایقو وکړي مشاهده د دې نه چې ته سر خوړلی ټوله ورځ پکې خپل ځان مې ولید او دا مې ولید او نبي علیه السلام راته دا وویل مبارک راته دا وویل اوس سړی را سبا بېګا چې ته د نبي علیه السلام سره ملاقات کې د دې مغلقو پوښتنه ترېنه ولې نه کوې نهایت ته ټکی دغه شوی نبي علیه السلام مې ولید او ما ته ویلې چې بچی ته راباندې ډېر ګران خو ته چې سبا بېګا د نبي علیه السلام سره ملاقات کې نو قربان شم او ملاقات دې هم دغسې اختیاري ملاقات دی او ته په دې چې زه په دې کشفونو مشرف یم د ویښې مې هم نبي علیه السلام سره ملاقات دی د شپې مې هم د نبي علیه السلام سره ملاقات دی دغه معارف دې نه وپوښته دا مغلقات د شریعت چې کوم دي دغه دې نه وپوښته او بیا دا خلکو ته بیان کا چې ګوره دا مغلقه مې د نبي علیه السلام نه وپوښتله او دغسې راته حل کړله او دا استفاده مې ترېنه وکړله بیا یې خلکو ته بیان کړ موجود دغه د اصلي علومو معارف نو مړه نو چې ته وایې ما ورسره سبا مې ولیدل او ما ته ویلې چې بچی ته راباندې ډېر ګران یې او بېګا مې ورسره ولیدل راته ویلې چې ټول وروڼه دې راباندې ګران دي او سبا مې ولیدې پلار دې هم راباندې ګران دی په بله ورځ مې ولیدې ټول مریدان دې راباندې ګران دي نو دا خو عادي ټکي دي دا هغه شیان دي چې دا په دې تصوف کې اغراض نه دي مولوي صاحبانو غرض دغه شی صوفیه کرام دغه خلک دي چې دې حقایقو ته متوجه وه نور دا معنا نه ده چې دا بد خلک دي بد خلک نه دي خو دا کوم شي باندې چې دوی ګمان د مقصود کوي دا مقصود نه دی دا کوم شي ته چې دوی د مقصود په نظر ګوري چې دا مقصد نه دی مقصد دی کې وړاندې مخکې ده نو دې ته ویل کېږي صوفیه کرام او دا بلې ډلې ته ویل کېږي اشراقیین او که چېرته اثبات د خپلې مدعای کو په استدلال سره دا خو ګوره په وجدان سره نو که اثبات د خپلې مدعای په چا سره کو په استدلال سره کو نو دا به بیا خالي نه وي یا به تابع د دین سماوي وي او یا به نه وي نو که وو دې ته ویل کېږي مولوي صاحبانو متکلمین او که نه نو دې ته ویل کېږي مشایعین هم اثبات د دعواګانو دپاره څه شي کوي استدلال کوي خو تابع د دین سماوي نه دي او متکلمین هم د خپلې دعوې دپاره څه شي کوي استدلال کوي خو لیکن متکلمین تابع د چا وي د دین په دې ځای باندې تاسو پوه شئ نو دا څلور نومونه زموږ او ستاسو مخې ته راځي نوم د متکلمینو صوفیه کرام اشراقیین او مشایعین که چېرته اثبات د مدعا چا د وجدان په توسط باندې کو نو وګوره چې تابع د دین سماوي دی که نه که وو دا صوفي که نه و دې ته څه شي وي اشراقیین او که اثبات د خپلې دعوې په چا باندې کو په دلیل باندې کو نو ته وګوره چې دا دلیل باندې چې د اثبات د دعوې کې دی تابع د دین سماوي دی که نه که تابع د دین سماوي وو نو او که نه په دې ځای باندې تاسو ورسېدلې دا دوه طایفې تاسو زده کړئ اوس د جعل په باب کې د علماء کرامو اختلاف دی چې جعل کوم یو حق دی نو اشراقیین علما وایي چې جعل بسیط حق دی او مشایعین علما وایي چې جعل دا جعل اشراقیین علما چې وایي چې جعل بسیط حق دی نو دوی استدلال د قرآن کریم د آیت نه کوي الله تعالی فرمایي جعل الظلمات والنور نو جعل الظلمات والنور څه معنی اے خلق الظلمات والنور نو ګوره په دې کې جعل متعدد مفعول واحد جعل متعدد چاته نو چې جعل متعدد شي یو مفعول ته نو تاسو ته ما ویلي چې جعل بسیط وایي دې ته چې هغه متعدد چاته وي یو مفعول ته چې یو مفعول دې کې د جعل دپاره راغلی نو معلومیږي چې کوم جعل حق دی جعل بسیط حق دی نه جعل مؤلف دا یو او دویم په دې کې مشایعین دي نو هغوی وایي جعل مؤلف حق دی او ویم دلیل پیش کوي ځان ته د قرآن کریم نه الله تعالی فرمایي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا جعل الشمس ضیاء والقمر نو ګوره جعل فعل د شمسۍ یو مفعول دی او ضیاء څه شی دی بل مفعول دی او قمر ورباندې څه شی دی عطف دی ورباندې نو په دې کې جعل متعدي شوی دی دوه مفعولونو ته نو مولوي صاحبانو دوی وایي څه شی حق دی جعل نو که دا سرخوړلي یو وایي چې جعل بسیط حق د اشراقیین وایي او بل وایي جعل مؤلف حق دی او بیا وایي ولې وایي ځکه قرآن کریم کې یو وایي جعل متعدي شوی یو مفعول ته دی او بل وایي جعل متعدي شوی چاته دی دوه مفعولونو ته دی دا خبره د دوی خطا ځکه ده چې د قرآن شریف نه استدلال به هغه څوک کوي چې څوک قرآن شریف مني که نه چې څوک قرآن کریم مني نو د قرآن کریم نه استدلال وکړي نو مشایعین هم د قرآن کریم منکرین دي او اشراقیین هم د قرآن کریم منکرین دي نو چې دواړه منکرین دي نو دلیل ته څه ضرورت چې د قرآن کریم نه پیش کوي او یو دی بل دلیل ورچې دی څنګه ومني خو اصل کې لانجه چې دی کې جوړه د مولوي صاحبانو هغه دا ده چې په دې مسلمانانو کې چې دا وروسته کوم علما راغلي دي
دوی ځینې داسې وایي چې جعل مذهب د چا حق دی؟ د اشراقیینو حق دی. او ځینې پکې وایي چې مذهب د چا حق دی؟ د مشاهدینو. چې څوک وایي مذهب د اشراقیینو حق دی، نو مسلمانان بیا د ځان دپاره دلیل هغه پیش کوي چې جعل ظلمات والنور. نو دوی خو قرآن کریم مني او شریعت مني. او دا کوم مسلمانان چې وایي چې په دې کې مذهب د چا حق دی؟ د مشاهدینو حق دی، نو غي بیا ځان دپاره دلیل هغه آیت پیش کوي چې جعل الشمس ضیاء والقمر. دا اشراقی نه پیش کوي، بلکې دا څوک پیش کوي؟ نو چې کله مو دا خبرې ذهن کې کېناستلې، نو اشراقیین علما وایي جعل بسیط حق دی. ولې؟ ځکه چې اثر به ذات د جعل تقرر د ماهیت دی. دا جعل چې اول به ذات اثر کوي، نو دی د ماهیت تقرر کوي، د ماهیت تعین کوي. او اتصاف د ماهیت په وجود سره دا اثر بالطبع دی. دا یو شی چې په وجود متصف کیږي، دا اثر بالطبع دی. دا وروسته د تقرر د ماهیت نه راځي. یو ځل به ماهیت متقرر وي، او د ماهیت د تقرر نه بعد بیا به څه شي وي؟ اتصاف د دغې ماهیت په وجود سره. او مشاهدین علما په دې کې وایي چې اثر بذات د جعل هغه چې د اتصاف بالماهیت، اتصاف د ماهیت دی په وجود سره. او دا تقرر د ماهیت چې دی دا اثر بالطبع دی. څه شی دی مولوي صاحبان؟ یعنې دغې خلکو خبره څه شي کې بالعکس. اشراقیان وایي چې اثر بذات د جعل څه شی دی؟ تقرر د ماهیت. او اتصاف د ماهیت بالوجود د اثر بالطبع دی. او مشاهدین وایي چې اثر بذات د جعل څه شی دی؟ اتصاف د ماهیت په وجود سره. او تقرر د ماهیت د اثر بالطبع دی. د چا دپاره؟ هر یو دپاره دلایل دي ځان ځان ته انشاءالله د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامعه دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.